ننګرهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ګرځندوی امیر عید محمد حنفي وایي 22 هغه شرکتونه تړلي چې جوازونه نه لرل. د مسؤلینو په خبره دغه لړۍ به جریان ولري او په ښار او ولسوالیو کې ټول هغه شرکتونه به وتړل شي چې جواز نه لري او یا هم جوازونه یې پخواني دي او د فعالیت موده یې ختمه شوې ده. 22 سیاحتي شرکتونو ته موږ دغه لنډ وخت کې موږ څنګه کړه مهر لاکم کړه او الحمدلله دغه کار چې دا لا جریان ولري. دغه کمیسیون چې جوړ شوی ده د موږ د اطلاعات او کلتور ریاست کې د انسجام مدیر ده او همداسې د اطلاعاتو د امیرت کسان د موږ سره او د قمندانۍ کسان د ریزرو کې دي او د استخباراتو کسان هم موږ سره په دغه کې اشتراک کوي. نو موږ ګرځېږو په ښار کې هغه کسخانې چې هغه د آنلاین خدماتو کار کوي نو هغه موږ هم مهر لا کړې. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ګرځندوی امیر عید محمد حنفي له ټولو هغو کسانو وغوښتل چې شرکتونه جواز نه لري او تړل شوي چې باید جواز ترلاسه کړي تر څو د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي. موږ ټول هغه سیاحتي شرکتونه چې په ننګرهار ولایت کې دي یا په لرې پرتې ولسوالیو کې زیاتره شرکتونه شته هغوی باید راشي قانوني جوازونه واخلي. نو موږ انشاءالله تعالی په لنډ وخت کې دغه مراحل ورته خلاصوو. هیڅ مشکل نشته په دغه کې په جواز جوړولو کې. او مخکې نه په تیر کال کې چې دا د یو جواز جوړولو باندې 80,000 روپۍ راتلي، اوس الحمدلله یو کلن جواز ورکوو، جواز نامه سیاحتي نو دې باندې 20,000 روپۍ راځي او کله بیا چې تمدید کوي بیا 10,000 روپۍ بیا راځي. نو انشاءالله دغه هغه هم ورته قیمت هم ټیټ کړی ده، امارات ورسره مرسته کوي او باید قانوني جوازونه واخلي. نو هغه شرکتونه چې هغه جوازونه نه اخلي نو قانوني چلن ورسره کیږي. ننګرهار کې 360 لوی او واړه سیاحتي شرکتونه فعالیت لري. تر اوسه 190 شرکتونه د فعالیت جوازونه اخیستي.